خیر خیریت خپل کور ته ورسېدم ساه مې واغېسته په خیر خیریت خپل کور ته ستاسو سکایپ بندېږي دې کې تاسو ټلیفون دا ټلیفون پکې د چا هغې سره خوړلی باچا صاحب ټلیفون هم پکې را روان دي خلک تپوسونه کوي که نه خلک اوس چې دلته راغلی نو په امریکا کې ته خلک سوي تاسو ډېر تعلق دی په نیویارک کې خلکو سره ویلای ټول اریان دي که چې څنګه راځي ما ورته بایي ټکټ مې نه دی اخیستی امریکایي حکومت فری راوستی یم ها نه او ټکټ هم نه دی اخیستی واقعي ټکټ نه ټکټ هم نه واخیستی که نه امریکایي حکومت وایي چې تاسو به هلته بیا دا پیسې به یو کال کې دنده اوس دا راته ووایه باچا صاحب چې پاکستان کې څه صورت حال هلته هم خلکو احتیاط کو نه ټول خلک داسې ارلغ ګرځېدل او نه لاکډاون او هېڅ هم نه چا دا ویله چې کرونا شته اوس دا راته ووایه باچا صاحب امریکې ته راغلی امریکا کې محفوظ ځان ګڼئ که په پاکستان کې محفوظ وی امریکا کې نیویارک زیاتره کیسونه چې کوم دي نو په بروکلین کوین او برانکس کې دي کوم ځای کې چې کوم خلک ډېر کنجسټډ اوسي موږ اوس منهاټن کې زیاتره خلک ټول بار سټیټونو هغه لړ خپل دغه ته سټي خالي پرته ده سټي خالي پرته مت تاسو ته پرېښه باچا صاحب ته پرېښه ده بس موږ ته پرېښه ده موږ کې کله دې سره کله هغه سره ده صحیح او تاسو کوم ځای پاتې کېږئ نو په نیویارک ډېر ګران ښار هم دی خپلې خرچې څنګه کوئ باچا صاحب دا وخت ګوره تاسو رالم نو زما اکاونټ ته حکومت پیسې رالېږلې وې 1500 مې د ماشوم بچي او 1200 مال او 1200 زما وایي $2900 دي بس دا ډېر شي څنګه خوراکي کېږي صحیح ګزاره روانه ده او حکومت دله ګزاره روانه ده حکومت راله اوس انپلایمنټ لپاره مو اپلای کړی نو اوس هغه هم شروع شي $600 راځي صرف دغه ماشومان سکول له ځي نو په دغه درز غرب جوړ د کور کې کړه نو خو شکر دی سو بچیم دی باچا صاحب زما 15 بچی دي 3 لکان دي او 2 جنکې دي ټول سکولونو ته ځي کنه کار روزګار پکې کوي دا یو پکې روزګار کوي هيو کار او نور او زما د ماشومان تاسو ته ما ویلو ډیسیبل دي کنه بیمار دی هغه نو هغه له هغه خزرات لنه ما غ سټاپ کړم ما یې سن لکه مون خو ځان له احتیاط کوو چې تا کرونا را پسې دارو نوړي کوړه هغه ته مې چې مراد نه دا خزه هغه ته مراد زما ته ځکه مو سکور یم کنه جاب لنه زما زه خپل ټیک کیر کو ته په خپل باندې خیال کې او دا خزه بچ راتله دا به تاسو دله تنخواه ورکول کدا به څنګه حساب سره نه دله ګورنمنت تنخواه ورکوي $15 غنټه ورکوي او باروزه کنه بارو داسې پکې ساري وخت یو چکر داسې 15 میلیون پر ریپورت وخت باندې وګرځم صحیح د امریکای د حکومت نه خوشاله باچا صاحب کنه چې څنګه ګورده په 2-3 ورځو کې دنه ډېر زیات ولې خوشاله څه وجه خوشاله چې پس نو بس لکه دونه سہولتونه نه راکړي دونه څنګه په خپل وطن کې ته نو راته وای کوم سہولتونه درکړي باچا صاحب لکه موږ ګور ما تاسو ضرور رسیدم ما ټیکټ پیسې ما نه وانه غشته ها دلته رالم اکاونټ کې مې چوکته $2900 زما اکاونټ کې چولې په دې باندې چورې غوړې ډېر ښه نو خدا سي دغه نشي کېدل په خپل وطن کې ضرور وزاره دی او ډېر بدحل دی ته صحیح او تاسو ډېر یار باشم یې دوستانه لري دغه لري خلک سره خوشالي ټوکی کوي غب شپ لګوي باچا صاحب نو خلک په کورونو کې ټول لکه ټلیفونان کوي په مخه باندې او موږ مت بس پراتی دغه غب شپ ته صحیح تاسو مو سره غب چپ لګاوي باچا صاحب زه په بلکې دا خبرو کوم چې د کورونی تشدد خبرې ډېرې زیاتې کیږي چې دا ډېر سیاسي واشه وي دغه کیسه راته دا کم خلک کرنټینا کې نه سکل بس د خزر خاوند زمام تر سره د جګړې وشوي هغه دا پلار تر کوم ناس دی خو لړ کار لړو د دې په کپونه لګول خپلو کې کنه اوس هغه سیس نشته موږ نه لکه څو ګیداران نه بس خدای او کنه خدای خاوند ته وی چې ګور په کلره کې نه کوي ګور پولیس ته کال پوښي بیګاډو لښ پټو خېدل هم دی او ته به هم دا کوم ځای کې دا د نیویارک کې پاکستان کې دا پاکستان کې نه دا رښتیا څه شي دي کنه دا پریشانو ده شي وځه چې څنګه هم دي نه جګړه مګړه ډېری دي کنه څنګه حساب سره جګړه او هر کور کې دا چل دي هر کور کې دا چل دي ډیر مننه کوم تاسو باچا صاحب دی ته د وخت ورکول موږ سره خپل یو جهان خوشاله اوسه خدای عزت او آباد اوسه ډیر من کله موږ کتون کو دا شوکت باچا صاحب د خیبر پختونخوا مردان سیمې سره تعلق ساتي امریکا پاکستانی نجات
امریکایي دی دلته په امریکا کې ژوند کوي او تاسو دا خبره واورئ چې په 3 ورځو کې د نن د امریکای حکومت د مردان نه را روان کو دلته امریکای ته راوستو دلته کې بچا صاحب خبره ترې تاسو واورئ او داغه تجربه چې کوم تاسو سره شریک کړئ بچا صاحب غب شپ هم لګو تاسو ټوکې موکړلې نو په بچا صاحب مقصد هم د ټوکو دا چې تاسو لګو خاندي هرگز دانه چې چاپوري و خاندي بلکې تاسو خاندي ځکه چې هر سړی په کور کې گیر دی پریشان دی د ذهني فشار سره مخ دی نو د بچا صاحب خبره ترې مور دی زه وکیل خان به تاسو ناخلم اجازه چې چرته هم تاسو یې خوشاله اوسئ بریالي اوسئ او د لوی الله پامان